د ژوند د تیرولو ضابطې ته اخذ کېږي چې کله په محفل کې مشران شونډې پرانځي. سلامونه ملګرو، شهاب بخاري یم، ادبي غورځنګ دی. ملګرو ټولو ته پته ده چې ادبي غورځنګ وخت په وخت د سیمو مختلفو برخو ته ځي، د شاعرانو، ادیبانو او مشرانو سره کینې، وخت په وخت ستاسو دپاره ښه شاعري ریکارډ کوي. نو د ملکڼ د زرخیزې سیمې ته راغلی یم. دلته کې راسره غلام رشید صاحب راسره ناست دی، مشر شاعر دی، ډېر بزرګ شاعر دی. غوښته مې چې د هغه نه خامخا پروګرام ریکارډ کړم او تاسو ته وړاندې کړم. نو چونکې هغه لیکل نشي کولی، نو په یادو چې ورته هر څه یاد وي، نو زه وایم چې هغه تاسو ته وړاندې کړي. هرکلی ورته هم یم په دې خپل پروګرام کې، د ډېر هرکلی ویم. ډېره مهرباني ستاسو، ډېره شکریه ادا کوو چې تاسو دې زموږ د جونګڼې ته راغلي یئ، اورئ که نه. او بس دا زموږ دپاره یو ډېره ښه خبره ده، او انشاءالله تعالی چې دې نو تاسو له دې ژوند الله درکړي د خیره سره، او زنګ د اتفاق نصیب کړي د خیره. بیا چې تاسو راشئ د خیره سره، او تاسو ته مونږ څه ووایو، تاسو مخکې خلکو ته پیش کړئ د خیره سره. مونږ خو داسې دغه نو کړي په پېښور کې وبه دلته کې مو خپل پروګرامونه کول، دلته کې چاته دا څه پته هم نشته دی. خو دا بس نن یوه خبره وه، تاسو یو میلمنو په دغه باندې وایي زمې راشه، زه د دوی به مړه خوشحاله شي. نو دومره ده چې هغه په یادو سره عزیزو هغه به درته ووایو. ستاسو نه به د ادبي غورځنګ چې زموږ کوم پروګرام دی، د هغو د کتونکو دپاره ستاسو نه به څه شعرونه ورولي. ښه جي، بالکل به درته ووایو درته. او بسم الله الرحمن الرحیم. چې رنګونه د سپرلي شي بیا به راشم، سره ګلونه چې زلمي شي بیا به راشم. وایي هسې تور راته اشنا وایي تور نه یم، د مخونو چې سیالي شي بیا به راشم. وایي شکر دی وایي خدایه په نصیب مې رسېدلی دی، حسن د دلبر مې تمامي جهان منلی دی. وایي څومره ښایسته زما جانان دی په خوبانو کې، نور په شان ځلیږي د اسکول په هلکانو کې. وایي خپل اسکول یې پرېږده په دنیا کې ځلېدلی دی، حسن د دلبر مې تمامي جهان منلی دی. وایي تا نه به عاشقه معشوقې د دنیا هیرې شي، یو ځلې که سترګې دې زما په اشنا تیرې شي. جاوید په وزیرباغ کې اشنا تا کله لیدلی دی، حسن د دلبر مې تمامي جهان منلی دی. وایي یو څو ورځې ژوندون دی د خپل یار سره به یې تېر کړمه، وایي یار که بې وفا شي په انګار کې به یې تېر کړمه. وایي خیر دی که زړګی مې د هجران په اور داغلی دی، حسن د دلبر مې تمامي جهان منلی دی. وایي زه غلام رشید تنګ یم په دې ژوندون به څه کړمه، وایي خپل نصیب جدا کړم د بیلتون به څه ګیله کړم. وایي ملکڼې مې ایجنسي او د بډخیلې ښار مې کلی دی، حسن د دلبر مې تمامي جهان منلی دی. ډېر ښه کلامونه تاسو وویې، ډېر ښه کلام هم ووي. که نور درته څه یاد وي نو زمونږ کتونکو سره کم شریک کړه. نو تاسو دړه دپاره که تاسو وایئ بس داسې یو دغه به درته بل ووایم. ما خو درته داسې د دغه په انداز کې ونه وي، په هغه ساده دغه کې مې درته دغه وکړو. او داسې یو بل غزل به د ښه غوندې، یعنې بس دا یو بل غزل دی. ما لکه خو تاسو ته د مخکې نه ووایي چې لکه مونږ خو لکه ټول ژوند پېښور کې تېر کړی یو، داسې یو ملګری مې و هغه سره د نظر نه لږ دغه راغلی و، نو په هغه بیا ویې یو دغه جوړ کړه، غزل جوړ کړه. وایي چې ستا زما سره څونه مینه ده، نو په هغه پورې بیا ما یو غزل جوړ کړو. نو وایي پېښور کې ما لیدلی یو جوان دی، په ما باندې ډېر ګران دی او دیدنلی ورځمه. غټې سترګې نری شونډې او تا د جانان کله لیدلي، سره نیږي تورې کپړې او ما د جانان چې دی لیدلي. وایي بستی په ترخ کې جوړ د سکول نه را روان دی او په ما باندې ډېر ګران دی او دیدنلی ورځمه. وایي ورعلم خواله غلې غلې خبرې ما سره کولې، وایي هم د موبایل نمبر پکې دی، ما له یې ټول اډرس را کړی. وایي په خپل قلم راته لیکلی عبدالرحمن دی او په ما باندې ډېر ګران دی او دیدنلی ورځمه. وایي کله مسکال کړي کله رینګو، کله په میسیج راته لیکي. وایي درځمه ځای ته په انتظار یې رشید خان دی او په ما باندې ډېر ګران دی او دیدنلی ورځمه.
ډېره مننه خوشحالې شئ. جګرانو کتونکو غلام رشید صاحب مو واورېدو، یقینا د هغه شعرونه به ستاسو خوښ شوي وي. هغه ته چونکې په یادو باندې سب شعرونه لږ ډېر یاد وو، موږ ته یې وویله، تاسو ته یې وویله، په تاسو یې پیرزو کړه، نو ډېره زیاته مننه یې کومه. ملګرو انشاءالله بل پروګرام کې به د بل شاعر ادیب سره کښېنم. تر دې دمه ډېره زیاته مننه خپل ورور شهاب بخاري له سره د خپل ملګري ثاقب سهار اجازت ورکړې.